وګوري دا چې د یو ورزشکار د بدن معافیت د کرونا وایروس پر وړاندې څومره لوړ دی د هغه انسان د بدن د معافیت پر بدله چې هغوی ورزش نه کوي آیا چاغوالی د لوړ معافیت او ډنګروالی د کمزوري معافیت په معنی دی که نه په همدې هکله غږیږم د عامې روغتیا او ورزش د برخې متخصص ښاغلي ایاز صافي سره. صافي صاحب سلامونه جوړ په خیر. وعلیکم السلام، ستړي مه شئ. ډېره زیاته مننه. صافي صاحب هغه کسان چې ورزش کوي او هغه کسان چې ورزش نه کوي د دوی د بدن معافیت د کرونا وایروس پر وړاندې توپیر لري که نه؟ بالکل توپیر لري او هغه توپیرونه داسې دي چې تحقیقات ښیي هغه خلک چې په ورزش یا فزیکي فعالیت کې ګډون کوي د هغوی اول د فزیکي فعالیت او ورزش په دوامداره توګه کې کول ډېرې ګټې لري بلکې د 30 نه خورا ساینسي څېړنو ثابت شوې ګټې لري خو یو بعضې مشخصې دا دي چې د انسان د زړه ورسره قوي کیږي سږي قوي کیږي تنفسي سیستم یې قوي کیږي او دا هم بیا په ایمین سیستم یا د باډي یا د وجود د دفاعي سیستم باندې یو مثبته اغیزه اچوي په نسبت د هغې خلکو باندې چې څوک ورزش یا فزیکي فعالیت کې ګډون نه کوي. صافي صاحب په ورزش کې خو کله چې موږ ورزش کوو ډېره انرژي مصرفیږي آیا دغه انرژي د دې باعث نه کیږي چې زموږ بدن مقاومت یا زموږ د بدن معافیت کم سي؟ نه بالکل نه هغه ځکه چې انرژي په دوه ډوله باندې دلته تقسیم کو یو ذهني انرژي یو بیا فزیکي انرژي. فزیکي بیا هغه انرژي ته زه ویل غواړم دلته چې کوم موږ د خواړو نه زموږ بدن ته راځي او وده ورکوي که چېرته هغه انرژي مصرف نشي او موږ په ضمن کې ډېره خوراک وکړو نو هغه هم د خپل وخت په تېرېدو باندې زموږ په اینه کې راټولیږي او بیا هغه چاقوالي ته بدلیږي او چاقوالی زموږ ستاسو بیا په تاوان باندې دی نو که په روزمره ډول باندې هر انسان یو څو دقیقې که هغه نیم ساعتي که یو ساعتي ورزش وکړي د هغې انرژي ورسره ډېرېږي داسې تحقیقات ښیي ځکه چې ټول سیستم حرکات کوي زړه حرکات ډېرېږي تنفسي سیستم ډېرېږي او زموږ ستاسو په بدن کې وینه حرکت کوي نو دا زموږ انرژي ډېروي هم ذهني انرژي مو ډېروي هم فزیکي انرژي مو ډېروي او که تاسو وګورئ موږ دا هم ویو چې ورزشکاران په نسبت د نه ورزشکارانو نه قوي دي صحتمند دي ولې صحتمند دي چې د هغې هغه انرژي چې خوري د خوړو نه هغه بیرته استعمالوي تر څو هغې نوره صحتمنه انرژي واخلي. ډاکټر صاحب ځینې کسان چې موږ ګورو دوی طبیعاً ډنګر دي آیا دغه ډنګروالی د دې په معنا دی چې د دوی د بدن معافیت یا مقاومت کم دی؟ نه ځکه بنا ورته ووایم که چېرته هغه څوک یو ناروغي ونه لري تایید شوې ناروغي ونه لري زما په نظر چې هغه د دوی په دفاعي سیستم منفي اغېز نه اچوي هغه د عضلاتو کمی او په دغې کې فکټورونه بیا ډېر دي یا د هغې د عمر په اساس باندې یا په چاپېریالو کې چې اوسیږي یا په خوراک کې څه کمی خو په نسبت هغه خلک چې ډنګر دي هغه د اوسني وخت لپاره ډېر ښه دي د هغې خلکو نه چې څوک چاغ دي ځکه چې چاغوالی د مرضونو مور ده او هغه ورته بیا ډېر نقصان رسولی شي. یعنې صافي صاحب هغه کسان چې چاغ دي دا په دې معنا نه ده چې دوی د بدن مقاومت هم د دوی چاغۍ په اندازه ډېره ده؟ نه بالکل نه هغه اوس که وګورو د کرونا د ناروغۍ ته وګورو دلته په انګلستان کې خصوصا د 3000 نه ډېر کسان پرې مړه شوي دي خو داسې ښکاري زیاتره هغه خلک دي چې څوک یا ناروغۍ لري مخکې نه او یا چاغ دي. چاغوالی د هر مرض مور ده او یا دا چاغوالی هم بیا څو ډوله باندې دی یو ډول به زه دا ویم هغه خلک دي چې څوک درمل کاروي او د درملو د وجې نه چاغ دي یا کوم ناروغۍ لري اوس دا د مجبوریت ناروغي ده یو داسې چاغوالی چې هغه د مستۍ نه یا د ناراستوب نه انسان چاغ وي نو هغې خلکو دپاره بیا دا هم کرونا ناروغۍ او هم نورې ناروغۍ بیا دا د هغې اوږدمهاله ژوند باندې ډېرې منفي اغېزه اچوي او هغې ته تاوان رسېږي. صافي صاحب څنګه کولی سو چې صحي خواړه له غیر صحي خوړو نه بیل کړو؟ وګورئ صحي خواړه باید داسې وکړو دلته یو سپارښتنې دي هغه سپارښتنې دا دي چې په ورځ کې که موږ د خپل ټول خواړه راواخلو ممکنه مثال د 3 ټایمه خواړه که د سهار غرمې ماښام وي هغه که په یو قاب کې یا یو کاسه کې واچو هغه باید داسې معلوم شي چې په هغې کې کم از کم موږ 15
رقمه یا سبزیجات یا میوه‌جات ورسره ولرو. اوس لا دا سپارښتنې ډېرېږي او ویل کېږي چې باید اووه رقمه اووه دانې بیل سبزیجات یا میوه‌جات پکې په دې کې باید موږ په خپل قاب یا هغه د ورځني خوړو کې لوبیا شو یا دال شو، کچالو شو، ماهی شو، هګۍ شوې، دا پکې هم باید اضافه کړو. که شوده مستو ته لاسرسی لرو دا پکې باید هم اضافه کړو. زیاتره خلک چې موږ ګورو په هېواد کې د غوښو او د وریجو نه ډېره استفاده کوي په ضمن کې چې اوس روژه هم ده. نو اوس د دې د کورونا وایرس سره هم دا سپارښتنه شوې ده چې غوښې خصوصا د غویي او د ګډي غوښې نه باید لږه استفاده وشي، د سبزیجاتو او د میوه‌جاتو نه ډېره استفاده وشي، ولې چې دا زموږ په دفاعي سیستم باندې مثبته رول اچولی شي او موږ یو څه وخته پورې کولی شو چې د وایرس سره لکه جنګ پرې وکړو، زموږ وجود ورسره کولی شي چې دفاع وکړي ترنه. غیر صحي خواړه څومره بدن ته زیان رسولی شي؟ ډېر زیات رسولی شي. تاسو وګورئ د زړه ناروغۍ پیدا کولی شي، شوګر ناروغۍ، فشار ناروغۍ پیدا کولی شي، بل ذهن باندې بوج اچولی شي، خصوصا هغه خواړه چې غوړي پکې ډېر استعمال شوي دي یا خواږه ډېري یا پکې مالګه ډېري. د دې نه باید ډېر جدي توګه باندې لکه ډډه وشي. یو بل به دا هم ویم چې لکه دا جوسونه چې څوک ډېر څکي که خو هغې کې ډېره بوره استعمال شوې ده، ځکه چې خصوصا هغه خلکو دپاره چې څوک مخکې نه ناروغۍ لري هغې دپاره ډېره مثال تاواني تمامېږي چې هغې که کوک وڅکي یا نور داسې جوسونه وڅکي که پیپسي وي هغې ته تاواني تمامېږي. نو پکار ده چې موږ تاسو یو صحتمند خوراک ته لاسرسی وکړو، بلکې که هغه خوراک یو شی هم وي، که مثال یو ترکاري هم وي، هغه بهتره ده د هغې شي نه چې موږ ډېر غوړي پکې خورو یا ډېر پکې مالګه استعمالوو، د هغې نه بهتره ده چې یو څه ته لاسرسی ولرو. صفای صاحب، تاسو د عامې روغتیا په برخه کې تخصص لرئ. آیا د ښځینه‌وو د ایمني سیستم یا معافیتي سیستم د نارینه‌وو نه توپیر لري که نه؟ او په عامه توګه باندې به ډېر لنډه باندې به د دې جواب یم. په داسې ویل ښکاري او څېړنې هم ښایي چې د زنانو بدني سیستم یا د هغې د دفاعي سیستم د نارینه‌وو نه قوي دی او د دې بیا عملونه ډېر زیات دي. مثال فزیکي عملونه لري، هورمونز چې ورته ویل کېږي هغه عملونه پکې دي، سایکولوژیکلي عملونه پکې دي، ذهني عملونه، چاپېریال پکې ښه بل رول لري. په دې وخت کې که موږ وګورو اوس دلته په انګلستان کې به زه تاسو ته بیا مثال درکړم، په دې 33,000 نه ډېرو خلکو کې چې په حق رسېدل دي د کورونا د وجې نه زیاتره بیا نارینه دي او زیاتره په دنیا کې هم چې داسې لیدل کېږي په کورونا ناروغۍ باندې ډېر نارینه اخته دي د ښځینه‌وو نه. خو د دې دا مطلب نه دی چې ښځینه‌وو ته دا مرستیا نه راځي یا د هغې لږ احتیاط وکړي. احتیاط باید ټول خلک وکړي، غټه واړی وکړي او باید ځان ته خپل کوششه پورې وساتي. صفای صاحب، له کورونا ویره او ذهني فشارونه څومره د انسان معافیت کمزوری کوي او په دې برخه کې د ورزش رول څه دی؟ اول خو به دا ویم چې هر منفي اثر چې هغه زموږ ستاسو په ټول بدن باندې په روغتیا باندې منفي اغېز لرودلی شي. بل اوس د کورونا سره خلک په کور کې ناست دي، د چا کار نشته دی، چا څوک د کور نه کار کوي. داسې ښکاري چې په نړۍ کې 80% کورني مشکلاتونه ډېر شوي دي، تاوتریخوالی ډېر شوی دی. دا ټول دا منفي اغېزونه دي چې لرودلی شي. زموږ ستاسو حوصله ورسره راکمیږي، بدني چې ناسته ډېره کړو، دفاعي سیستم مو کمیږي. باید د دفاعي سیستم ته موږ په دوامداره توګه یو حرکت ورکړو. اسونه چې موږ یو فزیکي حرکت کوو هغو نه ښه اغېز زموږ په بدن او زموږ په روغتیا باندې اچولی شي. خلک کولی شي چې په کور کې د خپل ماشومانو د خپل فامیل سره په کوټه کې په دهلیز کې یو څو دقیقې که نیم ساعت که 15 دقیقې ورزش ته دوام ورکړي تر څو هغې حرکتونه وکړي. دا حرکتونه هغې ته ګټور ثابتېږي. تاسو وګورئ، ما خپله دلته نه په دا اروپایي ملکونو کې کورونه بیا واړه دي په نسبت د افغانستان نه، دهلیزونه زیاتره هم نه لري. د هیوادوالو د عامه پوهوالي دپاره ما یو پروګرام په لار اچولی دی چې زه هغې ته په پښتو ژبه او په دري ژبه کې کوشش کوم چې بعضې سپارښتنې وکړم، هم عامه پوهاوی ورته ورکړم، هم ورته بعضې فزیکي حرکتونه وښیم چې هغې څنګه کولی شي چې په خپل کوټه کې په اشپزخانه کې د ناستې په کوټه کې تر دې د خوب په کوټه کې هغې څنګه کولی شي چې دا فزیکي حرکتونه وکړي. هغه فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل هم ورته جوړ کړی دی او زیاتره هیوادوالې ګوري، ماته بیل سوالونه رالیږي چې موږ څومره فزیکي حرکات په ورځ کې وکړو او باید څه وکړو. هغې پاڼې نوم انیویر اکټیو دی او هیوادوالو نه هم دا تقاضا ده
چې دا طرحه وګوري، نور هم وګوري، دا پاڼه خوښه کړي تر څو هغې د دې نه دغه مفته درسونه واخلي چې وکولی شي د خپل کور فامیل غړو سره څنګه هغې کولی شي چې یو ښه روغتیا ولري. صافی صاحب، وروستۍ پوښتنه، عامې روغتیا وزارت او خلکو نه مو غوښتنه څه ده چې دوی باید څه وکړي تر څو کرونا وایرس سره مبارزه ښه تمامه سي؟ مسکا جانې دا ډېر ښه سوال دی، خو که ورته وګورو، اول د هیوادوال نه مې دا غوښتنه ده چې کرونا جدي ونیسي. اوس هم زموږ ډېر هیوادوال دي چې هغوی کرونا جدي نه نیسي او باید په کور پاتې شي او د عامه روغتیا سپارښتنې په ځان باندې او په خپل فامیل باندې عملي کړي. د عامه روغتیا نه مو دا غوښتنه ده او یا دا یو سپارښتنه ده که مثال داسې یو څو کارونه زما په نظر چې وشي کیدای شي ډېر ګټور تمام شي. لومړی داسې کار باید وشي چې د خلکو ته، هیوادوالو ته عامه پوهاوی ډېر شي. زموږ هیوادوال اوس هم عامه پوهاوی نه لري چې کرونا وایرس څه داسې منفي اغېزونه لرودلی شي. زیاتره خلک چې په تلویزیون کې ګورو په عامه توګه باندې په هیواد کې ګرځي، ماسک هم نه اچوي، دستکش هم نه اچوي او داسې جدي هم نه نیسي. نو باید عام پوهاوی ورکړل شي او په یو تیورټیکل ماډل په څیر باندې ورکړل شي. د مثال په تور دلته کې ترانس تیورټیکل ماډل ورته ویل کېږي، هغه به ډېر ښه ګټور تمام شي چې خلکو ته پوهاوی ورکړي. دویم دا دی چې یو څو بیلې ادارې دي چې هغې باید په دې کې جدي یو ځای کار وکړي، چې هغه یو د کورنۍ چارو وزارت دی، د سپورټ ادارې دي په افغانستان کې، عامه روغتیا، عامه د پوهنې وزارت او ښاروالۍ د هر یو ښار دی باید یو ځای کار وکړي تر څو دا پوهاوی خلکو ته ورسوي او په هغه پوهنتون کې استادان چې په افغانستان کې دي د هغې په مشوره باندې چې مثال په ساینس او په پبلک هیلث کې په عامه روغتیا کې کار کوي، د هغې په مشوره باید لاړ شي. یو بله ضروري خبره چې دا هم ده، که موږ وګورو په افغانستان کې 7 ډاکټران یا نرسان د 10,000 هیوادوالو دپاره مثال په سر باندې دي، نو موږ سره ډاکټران او نرسان لږ دي. که زما په وس کې وي یا مثال که داسې څوک کولی شي، که دې ته وګورو افغانستان کې موږ ډېر داسې ځوانان او پیغلې لرو چې شخصي پوهنتونونه یې ویلي دي او یا فارغ شوي دي یا فارغېږي او یا په دولتي پوهنتونونو کې اوس په اخرنیو مرحلو کې دي. ځکه چې موږ سره ډاکټران او نرسان کم دي، نو په کار ده او دا کار ته باید جدي یو اقدام وشي او ډېر په اسانه توګه باندې هم کېدلی شي چې د عامه روغتیا د پوهنې وزارت سره کار وکړي. دغه ټول ځوانان پیغلې چې فارغ شوي دي، آیا که د شخصي نه وي او که د دولتي پوهنتونونو نه وي او په کار باندې نه وي، او هغه خلک چې په اخري مرحلو کې دي د پوهنتونونو یا سمستر یا په اخري کال کې، دې ته باید 2 هفتو یا 3 هفتو لپاره جدي ټریننګ ورکړي چې څنګه د یو کولی شي که خدای ناخواسته کرونا وایرس په آینده راتلونکي کې 100 هفتو کې په افغانستان کې ډېرې منګولې واچوي، نو موږ سره به ډاکټران او نرسانې وي او د دوی دپاره باید هغه PPE کټ چې ورته ویل کېږي چې مثال د دوی پرسنل پروټکټډ اکوپمنټ چې دوی بچ کړي د هغې نه، که هغه ماسک وي که نورې جامې، دا باید واغوستلی شي او د خلک باید راوړل شي تر څو زموږ هیوادوال چې په راتلونکي کې کېدای شي ډېر خلک پې اخته شي، نو هغې خدای تعالی د دې مرستۍ نه بچ کړي او موږ سره یو ډاکټران هم وي او نرسان هم وي. که وګورو د افغانستان عامه روغتیا وایي چې کېدای شي 15-14 میلیونه خلک پې اخته شي، نو دې دپاره ډېر ضروري چې موږ سره خپل ډاکټران او نرسان وي تر څو موږ وکولی شو چې ورسره مقابله وکړو. ډېرې زیاته مننه. په لندن کې د عامې روغتیا او ورزش د برخې متخصص ښاغلی ایاز صافی، سلامت اوسئ. تاسو ټول نه مننه.